بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو درنو وزارو په اجازه زه به دا ساتم دغه که چې خبرې رانه بیا ډېرې اوږدې نه شي. جانانه راشه چې پخلا شو، زما او ستا څوک دی چې به موږ پخلا کوینه. د سولې خبره، د امن خبره له همدې ټپې را پیلېږي. کله چې موږ په ادبیاتو باندې بحث کوو او د سولې لفظ او د امن لفظ لولو، ادبیات په خپله سوله ده، مینه ده، ژوند دی. ادبیات د بشري ټولنې ترمنځ یو هنري رابطه ده، د ژوند په چارو کې یو تخیلي ګډون دی. ادبیات په ټوله کې د مینې ژوند او ژوند په پوره او اره معنا چې په هغه کې د کائنات ترمنځ اړیکه جوتیږي، د انسان او د کائناتو د هر توکي ترمنځ رابطه د عاطفې او احساس په مزو تړي. عام ذهنیت له ادبیاتو نه د اخلاق او د سلوک او تهذیب دی. خاص ذهنیت چې موږ د تخلیقي یا ایجادي ادبیاتو په برخه کې لولو، هغه د انسان او ټولنې ترمنځ د هر توکي ترمنځ د یو داسې ژوند فضا برابرول دي چې په هغه کې مینه او خلوص وي. نو کله چې موږ د ادبیاتو لفظ استعمالوو، نو دا به د سولې لفظ وي، دا به د امن لفظ وي، او دا به د ژوند لفظ وي. په ټوله کې سوله چې د هغه مینه، محبت، انسان دوستی، بشرپالنه او په ټوله کې بیا ژوند دی. او امن په سوله کې دی. امن او سوله د انسان هغه لومړنۍ غوښتنې دي. سوله د بل په څېره کې د ژوند د خوښیو انعکاس دی. انسان تل دې ته جوړوي چې د بل په ژوند سوچ وکړي. د بل په ژوند سوچ کول انسانیت دی. ادبیات د همدې موخې د انځورولو او وړاندې کولو یو هنري اثر یا تابلو ده. سوله په ژوند پسې سفر دی. دغه سفر په ادبیاتو کې د ادم او هوا له وجوده را پیلېږي چې دنیا د ابوګل ته انسان راغی، مینه راغله، فتنه راغله، طوفان راغی. له دغه ځای را شروع کیږي. د سولې په غېږ کې امن یو اساس دی، یو بنسټ دی. امن ژوند دی. سوله د زړونو پیوندول او انساني تفاهم رامنځته کول دي. د سولې پر وړاندې ننګونې زموږ په هیواد کې جنګ، غربت، تنګلاسي، له ژوند نه محرومیت دی. څومره چې د جنګ خبرې د سولې په وړاندې کیږي، که موږ دغه جنګونه، یعنی هغه جنګ چې په هغه کې انسان وژنه وي او هغه جنګ چې په هغه کې تباهي وي، هغه په دې وطن باندې یو تپل شوی نوم دی، تپل شوی دی. او کله هم چې د تپل شوي جنګ پر مهال ادبیات پنځول شوي دي، هغه ټول د سولې د غږ دپاره دي. که موږ له هغې نارې چې په سورغر بل راته نن اور دی، وګړی جوړ راته پیغور دی، په کلي کور باندې مغول راغی، هم په غزني هم په کابل راغی. که موږ دا خبرې کوو، موږ هلته ګورو چې څوک راغلی دی او د چا په وړاندې یو مقاومت باید وشي چې موږ له شره وژغورل شو. جنګ دلته د امن او د شر د ژغورنې لپاره شوی دی. نو جنګ په ادبیاتو کې که انعکاس شوی دی، منعکس شوی دی، هغه د سولې دپاره دی، هغه د سولې د تفاهم دپاره دی، هغه د سولې د نوم دپاره دی. د حمزه صاحب بیت دی چې نن د رقیب سترګو کې پیغام د سولې ښکاري. د پرون زموږ د سولې جنګ لیدلی دی، د سولې جنګ یې لیدلی دی. د سولې جنګ د مینې او د خلوص جنګ دی، د الفت جنګ دی. او سوله د مینې او د خلوص لپاره ده. او ادبیات همدغه مسایل راخلي او په خپل غېږ کې وړاندې کوي. موږ چې ادبیاتو باندې بحث کوو، زموږ په دغه سوچه یا طبیعي ادبیاتو کې چې هغه ولسي ادبیات دي، په هغه کې که په پښتو کې دي او که په دې نورو ژبو کې دي چې څومره ما څېړلي او لیدلي او لوستي دي، موږ د جنګ له فرهنګ سره نه بلدوي. موږ ته مینه را زده کوي، سوله را زده کوي، انسانیت را زده کوي او زموږ عواطف روزي.
په هغو ادبیاتو کې تاسې داسې نمونه نشئ پیدا کولی په دغه طبیعي ادبیاتو کې سوچه ادبیاتو کې یا فولکلوري یا ولسي ادبیاتو کې چې هغه خلک جنګ ته وهڅوي، هغه د جنګ فرهنګ وړاندې کړي، هغه د جنګ د فرهنګ ترویج وکړي، بلکې یوازې په هغو ادبیاتو کې د انسانیت، مینې او خلوص خبرې شته. کله ټپې رانیولې له سروکي، ببولالې، غاړې او همدارنګه نورو برخو ته ورشو، په دې ټولو کې تاسې په هغه طبیعي ادبیاتو کې وګورئ، تاسې پکې د جنګ لور ته د هڅولو خبره نه ګورئ. یوازې د مینې او د الفت خبرې به پکې ولولئ او هغه مسایل به پکې ولولئ چې هغه د ژوند دي. خو یو څه چې موږ ډېر کړی او ازاروي او هغه د ادبیاتو د پنځولو په برخه کې مهم نقش لري، هغه محرومیتونه دي. دلته یو څه چې نه دي په ډاګه شوي یا نه دي په ګوته شوي یا په هغه باندې بحث نه ده شوی، هغه زموږ د افغانانو خپله مسأله ده. زموږ مسأله چې ده هغه د امن ده، زموږ مسأله چې ده هغه د سولې ده. هغه مسأله ده چې موږ له پیړیو ورسره لاس و ګرېوان یو او هغه محرومیتونه دي، د هغه په وړاندې یو مبارزه ده. او دغه ادبیات زموږ چې دي دا ټول همدغه محرومیتونه نه پنځول شوي دي، همدا د ژوند محرومیتونه پکې راغلي دي. پاچاهي تخت مې په کار نه دی، جانان به لو کړي زه به وږي ټولوم. ګورئ دلته د پاچاهۍ د تخت نه خلک دغه کوي، ځي څه شي ته ځي؟ ژوند ته ځي. ژوند په څه کې ګوري؟ په همغه مینه او الفت او محبت کې ګوري. نو چې څوک د تخت پروا نه لري، هغه د جنګ او د نفرت او د کرکې پروا نه لري، هغه بیا د مینې او د خلوص خبره ډېره کوي. د پسرلي لونه ګډ شو، جنۍ په سرو منګولو وږي ټولوینه، یار مې د سرو غنمو لو کړي، سپینه خولګۍ سباناری ورته وروړمه. یاره د سر سالو مې زوړ شو، چې دا د تنګلاسۍ او د بېوسۍ یوه ښه ټپه ده. یاره د سر سالو مې زوړ شو، اوس مې ترې وځي ګارګوټي څڼو سرونه. نو دا په دغو ټپو کې چې دا زموږ طبیعي ادبیات دي، سوچه ادبیات دي، ولسي ادبیات دي، په دې کې پرته له مینې او د الفت نه موږ بله خبره نشو موندلی. د امن او د سولې خبره کوي، خو خپل محرومیت ژاړي، خپله تنګلاسي ژاړي. او هغه جنګونه کې چې کوم ادبیات پنځول شوي دي، که هغه د ولسي ادبیاتو په ترڅ کې دي که په لیکني ادبیاتو کې دي، هلته موږ ګورو چې هغه ټول یو ډول د جنګ د تپل کېدو او د جنګ د فشار له امله بیرته بیا سولې ته مخ ګرځولو لپاره لیکل شوي دي. هغه هم داسې نه دي لیکل شوي چې موږ ګوندې جنګ ستایلی دی. جنګ هېڅوک جنګ نه ستایي، هر سړی د سولې طرفدار دی او هر سړی سوله غواړي او امن غواړي. هر انسان د سولې او د امن دپاره شعار ورکوي، هر انسان د سولې او د امن دپاره کار کوي. دنیا کې داسې کس نه پیدا کېږي چې هغه وایي زه د سولې او د امن مخالف یم. خو ادبیات چې دي بیا د همدغه انساني ژوند یو هنري تفسیر دی. نو هغه هنري تفسیر او انځور چې دی، هغه تابلو چې ده، هغه هیڅ وخت څوک په جنګ باندې نه بدرنګوي، بلکې هغه د سولې د فرهنګ دپاره کار کوي، د انسانیت دپاره کار کوي. دلته موږ ګورو په دې پرته له دې نه چې د منظوم ادبیات ګورو، په نثري ادبیاتو کې هم موږ نکلونه لرو. په دغو نکلونو کې هم موږ د یو عالي هدف دپاره مسایل ګورو او هغه هلته هم د سولې او د امن دپاره کار کول. د مومن خان او د شیرینۍ نکل تاسې کیدای شي چا اورېدلی وي یا لوستی وي. د مومن خان او د شیرینۍ په نکل کې د خامار وژنه بیرته د خلکو او ژغورل دي د یوې بلا او د یو شر نه. د هغه شر پر وړاندې د مومن خان هڅه او مبارزه دلته د سولې او د امن دپاره کار کول دي. یعنې د هغه یو پیغام دی چې هغه د مینې او د الفت فضا رامنځته کول دي، چې دا په هغه سیمه کې بیا یو لویه کارنامه پرېږدي او بالاخره خامار په یو سمبول باندې بدلیږي. همدارنګه نور مثالونه چې د ګلبشرې او د طالب جان په نکلونو کې تاسې وګورئ، هلته هم چې کومې ټپې ویل شوي دي، هغه هم ټولې د مینې او د الفت دي. موږ په ادبیاتو کې، په همدغه ولسي ادبیاتو کې ځینې اصطلاحات هم لرو. تیږه یې ښودل، غاړه یې ښودل، لاره جوړول، دا زموږ د فرهنګ برخې دي. تیږه یې ښودل چې موږ وایو د سولې او د سلام دپاره کارېږي. د سولې او د سلام دپاره د نفرتونو د له منځه تلو او د شر د مخنیوي دپاره
موږ تیږې ږدو. دغه تیږه یې ښودل زموږ اوس یو فرهنګ دی، زموږ په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی چې دا په خپله د سولې او د امن یوه ناره ده او د دې خلکو طبیعي جوړښت ښیي. او هر څوک چې یو قوم یا یو ملت راسپړي، څیړي او د هغوی اساسات مطالعه کوي، لومړنۍ مرجع د هغوی ولسي ادبیات دي. د پیژندنې او د هویت لومړنۍ مرجع ولسي ادبیات دي. تر هغه وروسته بیا دا نور ادبیات هم پنځول کېږي په همدې مفهوم باندې. مګر دلته موږ د یو صادقه زړه، د یو سپېڅلي زړه هغه زړه ناره لولو چې هغه په رښتینې معنا ژوند موږ ته راښیي او موږ ته یو قوم او ملت راښیي. نو کله چې موږ د یو قوم او د ملت د پیژندنې خبره کوو نو ځو به ولسي ادبیاتو ته. په زموږ په ولسي ادبیاتو کې که هغه د نورو ژبو هم دي، په هغه کې موږ د جنګ او د نفرت او د کرکې خبرې نه لرو. دغه خبرې چې دي دا ټولې داسې مصنوعي پیدا شوي دي او دا د جنګونو لامل ده چې په دغه ادبیاتو باندې اغېز کړی دی. ګنې موږ نور نه لرو. زموږ ژوند، زموږ د خلکو هغه دیدګاه، هغه بنسټونه او ارونه چې دي هغه ټول په سوله باندې ولاړ دي. موږ که په دنیا کې څوک د ترهګر یا د وحشي یا د دهشت او د نورو نومونو باندې یادوي، دا د هغوی خپل کار دی. ولې که راځي او موږ سره حساب کوي او زموږ قوم او زموږ ملت ګوري، زموږ په قوم او ملت کې په خټه کې په سټه کې دهشتګردي، ترهګري او جنګ ځای نه لري، بلکې موږ د مینې او د الفت او د هغه خلکو چې په مینه او په الفت باندې موږ ژوند کړی ده، ګزاره کړې ده. او دلته دا قومونه هم ټول چې دي دا په مینه، په خلوص او په الفت سره راټول شوي دي چې هغه د امن او د سولې یو مهم پیغام دی چې دنیا ته هم وړاندې کولی شو. په دنیا کې تاسې وګورئ په څو پیړیو کې مسلسل جنګونه شوي دي او دغه جنګونه ډېر زیات قربانیان لرلي دي او هغه اکثره یا مذهبي جنګونه یا په نورو مسایلو باندې جنګونه چې هغه ډېر یعنې بشري ناورین یې رامنځته کړی دی. مګر دلته ګورو موږ چې موږ په خپلو منځو کې داسې د کوم لوی بشري ناورین ښکار شوي نه یو چې په خپلو منځو کې موږ دنیا ته بیلګه شو، بلکې موږ په هره زمانه او په هره پیړۍ کې د مینې او د خلوص ژوند کړی دی او د امن ژوند مو کړی دی. دا موږ چې خپل ځان نه پېژنو، خپل قوم او خپل ملت نه پېژنو، بیا نو دغسې خبرو ته هم کله کله سر خوځوو. سر باید ورته ونه خوځوو او لږ تر لږه د خپل قوم او خپل ملت له خپلو ادبیاتو نه وپېژنو چې زموږ په ادبیاتو کې دا شی ځای لري. ولې موږ د جنګ نه نفرت لرو؟ ولې د جنګ په وړاندې ولاړ یو؟ ځکه چې زموږ په خټه کې مینه ده، زموږ په ژوند کې انسانیت دی، بشریت دی او دوستي ده او داسې کوم نفرتونه نشته. که هغه زموږ په ولسي ژوند کې و، که هغه زموږ په ننني پرمختللي ژوند کې دی. مهمه خبره بله د رحمان بابا د یو بیت د یو شعر نه هم را شروع کېږي چې هغه د انسانیت لوړ پیغام لري. کار د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي، اغزي مه کاره چې پښو کې به دې خار شي، ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشی به ستا په لور ګزار شي. کوهي مه کینه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي. دا اوس وګورئ، تر ده لوړ پیغام د سولې او د امن دپاره او د انسانیت دپاره نور نشته. دا یو لوړ پیغام دی. خوشحال بابا وایي چې زه خو د زړه درد غواړم په هر یو مذهب کې، تاس د ستا خبرې چې نکلونه رنګارنګ کړي. زه په هر یو مذهب کې د زړه درد غواړم او زما د زړه درد چې دی هغه زما د ژوند منعکسونکی دی، هغه زما د ژوند ښودونکی دی او هغه د زړه درد مې چې دی هغه انسانیت دی، عاطفه ده، مینه ده، خلوص دی او سوله ده. یعنې چې دا ورته کار کول دي. ورته بل موږ د تپل شوي جنګ مصنوعي بیلګې هم لرو. کله کله دا ځینې خبرې په شعارونو باندې بدلیږي. سوله خو ما مخکې ویل چې زموږ په ژوند کې نغښتې، زموږ په ادبیاتو کې راغلي. کله کله بیا دغسې حالات پېښ شي چې موږ مستقیما د سولې یا د امن دپاره یو څوک توظیفه او هغه ورته شعرونه لیکي. دا هم ډېر زیات دي، دا ادبیات هم ډېر زیات پنځول شوي دي. او کله کله موږ له خپل هغه اصلي ادبه یا سوچه ادبه یا هغه ادبه چې موږ ته خپل ژوند او موږ ته خپل خلک راښیي، په هغه کې موږ د سولې حرکتونه ګورو. تر دغه مصنوعي ادبه زموږ په هغه په طبیعي ادب کې، په سوچه ادب کې د سولې بیلګې ډېرې زیاتې دي. که هغه په نثرونو کې دي او که هغه په منظومو ادبیاتو کې دي، موږ ډېر زیات موندلی شو. نو راځئ چې دغه باب لږ نور هم وغځو، نور هم ورته کار وکړو چې د سولې د ادبیاتو نقش په خپل ژوند او په خپل اره سټه او ار ژوند کې منعکس کړو او هغه کې وګورو چې زموږ ژوند څنګه راغلی، موږ څنګه پیدا شوي یو، څنګه
او هدف مو څه دی، د دغه ادبیاتو د پنځولو هغه اړتیا څه، هغه هنري نقش څه دی، دا موږ په خپلو ادبیاتو کې تر هر څه زیات موندلی شو او بحث پرې کولی شو. مثلا زموږ شاعران په طبیعي شکل باندې پرته له دې چې څوک ورته څه ووایي که ونه وایي، فرمایش ورکړي که ورنه کړي، هغه د سولې او د امن دپاره کار کوي او د سولې او د امن فضا جوړوي او هغه په خپل ادبیاتو کې منعکسوي. ګرانه چې ته انسانیت خوښوي نو ستا دښمن خو هم انسان یادیږي. انسانیت او سوله او امن تر دې حده پورې راځي چې د دښمن ته هم یعنی د غاړه ورکوي، دښمن ته هم یا د دښمن په حال هم ژاړي. زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان چې مې وي مړه ورپسې ژاړم. تر دې لوړه عاطفه، تر دې لوړه سوله، تر دې لوړ امن نور چیرته دی؟ زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان چې مې وي مړه ورپسې ژاړم. په دښمن باندې ژړا کول هم، افسوس کول هم د سولې او د مینې او د خلوص د فضا ایجادول دي. یا زار د امریکا له روس او روس د زار له چینه شي، غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي. دا هم یوه طبیعي ناره ده چې زموږ په ژوند کې منعکس شوې ده او زموږ د خلکو ناره ده. دا به د نورو خلکو دومره ناره نه وي لکه زموږ د خلکو ناره چې ده چې موږ ټوله دنیا کې د سولې او د امن علمبرداران یو، د سولې او د امن دپاره په خپلو ادبیاتو کې دغسې پنځونې لرو. بس د خپلې خبرې راټولوم. ډېره مننه، ژوندي اوسئ. د خپلو ادبیاتو د برخه چې ده هغه په دواړو، یعنې هم په لیکني ادب کې هم په فولکلوري ادب کې موږ د سولې ډېرې نورې نمونې هم وړاندې کولی شو. وخت خو موږ ته همیشه کم وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.